سلام ستړي مشئ. جرمني له ظریف سره یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. په دې خپرونه کې د جرمني ژبې د ګرامر نومیناتیف په اړه خبرې کوو. داسې نومیناتیف څه شی ده؟ نومیناتیف آرټیکلونه کوم دي؟ نومیناتیف چیرته او څنګه کارول کیږي؟ ټول په همدې خپرونه کې. نو له موږ سره اوسئ. د جرمني ژبې د نوم حالتونه یا اسمی قضیې څلور دي: نومیناتیف، اکوزاتیف، داتیف او گینیتیف. دا په څه معنا؟ یعنی یو نوم یا دغه نوم آرټیکل یا دغه نوم ضمیر یا دغه نوم سره صفت په دغه څلورو حالتو کې راتلی سي. یا نومیناتیف حالت کې، یا اکوزاتیف، یا داتیف او یا گینیتیف. موږ په تېره خپرونه کې د جرمني ژبې اسمي قضیې په ډېره اسانه مفهومي ډول باندې تشریح کړي دي. په دې خپرونه کې موږ نومیناتیف باندې خبرې کوو او په راتلونکي خپرونو باندې به انشاءالله اکوزاتیف، داتیف او گینیتیف رانغاړو. Was ist Nominativ؟ نومیناتیف څه شی ده؟ د نوم اصلي حالت ته نومیناتیف ویل کیږي. په جرمني ژبه کې هر نوم یو آرټیکل لري او دغه آرټیکل نه موږ پیژندای سو چې دغه نوم ښځینه ده، نارینه ده او که خنثی ده. همدغه عادي حالت ته چې یو نوم له خپل آرټیکل سره لیکل کیږي همدې ته نومیناتیف حالت وایي. لکه der Tisch، die Banane یا das Kind. نومیناتیف د جرمني ژبې ګرامر کې فاعلي حالت ته هم وایي. یعنی فاعل په یوه جمله کې نومیناتیف حالت کې وي. فاعل څه ته وایي؟ فاعل هغه څوک چې موږ په اړه باندې خبرې کوو یا هغه شی چې موږ په اړه باندې خبرې کوو او یا د یو کار اجرا کوونکي ته یا د یو عمل کوونکي ته فاعل وایي. مخکې له دې نه چې مثالونه کار کړو، راځئ لومړی آرټیکلونه وګورو. د نومیناتیف آرټیکلونه کوم دي؟ موږ لرو جنسیت چې پکې نارینه ده، مسکولین په آبي رنګ باندې ښودل کیږي په د ګرامر په کتابونو کې. ښځینه جنسیت لرو چې په سور رنګ باندې ښودل کیږي. فیمینن ورته وایي. او خنثی زرغون رنګ باندې ښکارول کیږي. نویتخوم ورته وایي. او جمع حالت لرو پلوغل. د جمع حالت جنسیت نه ده خو په همدې کټګورۍ کې راځي. اوس راځو ګورو د نومیناتیف آرټیکلونه کوم دي. یو بشټیمټ آرټیکل لرو. بشټیمټ یعنی مشخص آرټیکلونه. مشخص په دې معنا چې د لومړی شخص او د دویم شخص ترمنځ هغه نوم مشخص وي، معین وي. لومړی او دویم شخص څه ته وایي؟ هغه کس چې خبرې کوي هغې ته لومړی شخص وایي یا لومړی کس. او هغه څوک چې دغه خبرې ورته کیږي یا د خبرې اوري هغې ته دویم کس وایي. لکه زه اوس خبرې کوم، تاسې ته خبرې کوم، زه لومړی کس یم، تاسې دویم کس یې. او د هغه څه په اړه باندې چې زه خبرې کوم هغه ته وایي دریم شخص. نو د لومړي او د دویم شخص ترمنځ چې کله یو نوم یا یو څه معلوم وي نو موږ ورته بشټیمټ آرټیکل کاروو. دغه بشټیمټ آرټیکل یا مشخص آرټیکل نارینه یې ده der، ښځینه یې ده die یعنی ښځینه نوم ته دی راځي. خنثی نوم ته das او د جمع حالت ته دی کارول کیږي. بیا لرو unbestimmt آرټیکل. unbestimmt یا نامشخص. دا آرټیکل له هغه نوم سره کارول کیږي چې دغه نوم د لومړي کس او د دویم کس ترمنځ معلوم نه وي، مشخص نه وي، یا له مخکې نه په دې باندې خبرې نه وي سوي. او د نارینه لپاره ein، د ښځینه لپاره eine، د خنثی نوم لپاره ein او د جمع حالت کې موږ unbestimmt آرټیکل نه لرو. بل لرو منفي آرټیکل. منفي آرټیکل کله چې موږ د یو نوم په اړه باندې منفي جمله جوړوو نو منفي آرټیکل کاروو. نارینه ته کیږي kein، هغه ein یو که اخیستی ده، ein kein. ښځینه ته کیږي keine، خنثی ته کیږي kein او جمع حالت ته keine. تاسې باید دغه آرټیکلونه ټول یاد کړئ. نومیناتیف چیرته کارول کیږي؟ لومړی
کله چې نوم د فاعل حالت کې وي. دوهم د was او where په جواب کې. دریم د ځینو مشخصو معلومو فعلونو څخه وروسته نومیناتیو کارول کیږي چې دغه فعلونه د ګوتو په شمار دي او څو مهمې چې د A1 په سطح کې دي دلته لاندې مونږ راوړي دي. یو د sein لکه ich bin, du bist, heißen, bleiben, werden او scheinen. راځئ چې اوس مثالونه وګورو. لومړی مونږ ویلې کله چې نوم د فاعل حالت کې وي نومیناتیو ورته کارول کیږي. Der Mann schläft. دا سړی ویده کیږي. Der Mann سړی ته وایي او schläft څه ده؟ فعل ده. schlafen. Ich schlafe, du schläfst, er schläft. صحیح ده؟ Der Mann schläft. دا سړی ویده کیږي. دلته وګورئ دغه کار د ویده کېدلو عمل څوک ترسره کوي؟ دغه سړی. همدا سړی فاعل ده. Der Mann. Der Mann فاعل ده او نومیناتیو حالت کې راغلی. دویم مثال ein Auto kommt. Ein Auto kommt. یو موټر روان ده. Ein Auto یعنی موټر او kommt فعل ده. kommen. Ich komme, du kommst, er kommt. سمه ده؟ ein Auto د موږ فاعل ده ځکه دغه د راتللو عمل موټر ترسره کوي کنه. فاعل ده نو فاعل په نومیناتیو حالت کې وي. دویم موږ ویلې چې د was او where په جواب کې نومیناتیو حالت کارول کیږي. was او where پوښتنیزه کلمې دي. was په معنا د څه یا څه شی او where په معنا د څوک یا چا. یعنی was د شیانو په هکله باندې پوښتنه کیږي او where د افرادو یا اشخاصو باره کې پوښتنه پې کیږي. اوس ګورئ مثال ته. Wer schläft? Wer schläft? څوک ویده کیږي؟ جواب der Mann. Der Mann. هغه سړی. دلته نومیناتیو حالت کارول شوی ده. der Mann. یا دغه بل مثال وګورئ. Was kommt? Was kommt? څه شی را روان ده؟ جواب کې څه وایو؟ ein Auto. ein Auto. نومیناتیو حالت وکارول شو. صحیح ده؟ دریم موږ ویلې چې د لاندې فعلونو څخه وروسته نومیناتیو حالت کارول کیږي. دا فعلونه دي sein, heißen, bleiben, werden او scheinen. دغه فعلونه چې دي پلوس نومیناتیو دي. یعنی له دغه فعلونو څخه وروسته چې کوم نوم راځي دغه نوم باید چې نومیناتیو حالت کې وکارول سي مګر چې هلته یو دنه پریپوزیشن راغلی وي. پریپوزیشن په اړه باندې بیا جلا ویډیو لرو. که چیرې پریپوزیشن نه وي راغلی نو باید نومیناتیو حالت وکارول سي. د مثال په ډول das ist ein Apfel. Das ist ein Apfel. دا ist څه ده؟ انفینیتیو حالت sein ده او sein فعل پلوس نومیناتیو ده. د هماغه لپاره له ist نه وروسته نومیناتیو حالت راغلی. ein Apfel. خو که تاسې پام وکئ دغه ein Apfel باره کې موږ غږیږو که نه؟ د مڼې په باره کې موږ غږیږو نو مڼه زموږ فاعل ده. موږ مخکې وویلې چې فاعل همیشه نومیناتیو حالت کې وي. نو das ist ein Apfel معلوم داره ده چې موږ باید دلته نومیناتیو حالت وکارو. بل مثال heißen. heißen هم پلوس نومیناتیو ده یعنی نومیناتیو حالت کې کارول کیږي. لکه das heißt der Apfel auf Deutsch. Das heißt der Apfel auf Deutsch. دا په جرمني ژبه کې مڼه بلل کیږي. یعنی مڼې ته der Apfel وایي. ګوره heißt نه وروسته der Apfel راغی نومیناتیو حالت راغی. تاسې یو ځل بیا د دغه آرټیکلو جدول وګورئ چې موږ لاړ شو بیا مثالونه پکې کار کو. ګورئ موږ لرو der, ein, kein د نارینه‌و لپاره که نه. د ښځینه‌و لپاره لرو die, eine, keine. د خنثی لپاره لرو das, ein, kein او د جمع لپاره لرو die او keine. راځئ چې زو مثالونه وګورو. لومړی مثال نارینه. نارینه آرټیکل یا نارینه نوم مسکولین. Was ist das? دا څه شی ده؟ Das ist ein Baum. Das ist ein Baum. دا یوه ونه ده.
باوم یو نارینه نوم ده. der Baum. خو دلته unbestimmt artikel کارول شوی. د دې لپاره چې لومړی ځل د موږ د ونې په اړه خبرې کوو که نه، ځکه دا ونه معرفي کوو، نو تر اوسه معلوم نه ده، مشخصه نه ده چې دا ونه ده. das ist ein Baum. دا یوه ونه ده. اوس چې معلوم شو څه وایو؟ der Baum ist grün. der Baum ist grün. دا ونه زرغونه ده. منفی څنګه کیږي؟ ist das ein Baum? ist das ein Baum? آیا دا یوه ونه ده؟ nein, das ist kein Baum. das ist kein Baum. دا منفی حالت ده. دا یوه ونه نه ده. der Baum, ein Baum, kein Baum. صحیح ده؟ زو ښځینه feminine مثال کار کوو. Das ist eine Rose. das ist eine Rose. دا یو ګلاب دی. ګلاب یو ښځینه نوم ده. die Rose ده. die Rose. خو دلته ځکه د لومړي ځل لپاره موږ په اړه خبرې کوو یا معرفي کوو یې، نو unbestimmt artikel موږ ته کارولی. das ist eine Rose. اوس چې معلوم شو die Rose ist schön. die Rose ist schön. دا ګلاب ښکلی ده. دا ګلاب ښکلی ده. منفي څنګه کیږي؟ پوښتنه ده. ist das eine Rose? ist das eine Rose? آیا دا یو ګلاب ده؟ nein, das ist keine Rose. das ist keine Rose. دا یو ګلاب نه ده. Neutrum یا خنثی. was ist das? دا څه شی ده؟ das ist ein Buch. das ist ein Buch. دا یو کتاب ده. das Buch ist blau. das Buch ist blau. دا کتاب شین ده، یعنی شین رنگ لري. منفی ist das ein Buch? ist das ein Buch? nein, das ist kein Buch. das ist kein Buch. نه، دا یو کتاب نه ده. د جمع حالت. was ist das? was ist das? دا څه شی ده؟ das sind Blumen. das sind Blumen. دا ګلان دي. Blumen جمع حالت ده. صحیح ده؟ ګلان. او د جمع حالت لپاره موږ ویلي چې unbestimmt artikel نه لرو. او بل شی هم په پام کې ونیسئ چې دلته اوس چې نوم جمع حالت ته تللی ده، موږ فعل ته هم باید تغییر ورکو د هغه په اساس. نسو ویلی das ist Blumen. د دې لپاره چې جمع ده باید sind وکاروو. das sind Blumen. دا ګلان دي. die Blumen sind schön. die Blumen sind schön. دا ګلان ښکلي دي. منفي څنګه کیږي؟ sind das Blumen? sind das Blumen? nein, das sind keine Blumen. das sind keine Blumen. نه، دا ګلان نه دي. ډېر ښه. نو په دې هیله چې تاسو د خپرونې نه نومینټیف حالت زده کړی وي. تر بلې خپرونې او تر بل درسه تاسې په لوی او بښونکي خدای سپارم.